السلام علیکم. شما خوب هستین؟ صحتمند هستین ان شاء الله؟ بخیر، خیریتی است. شما از کجا آمدین استاد محترم؟ زه به پښتو درته پښتو وایا. زه کابل نه راغلی یم. از کابل آمدین؟ او کابل نه راغلی. خوش آمدین. خیر اوسې. مهمان ما هستین شما. خیر اوسې الله دې عزت. ما هم از شهر مزار شریف آمدیم. استاد محترم اولین بار است که کانال میبینیم. دا اول ځل د راغلم د کانال لیدلو لپاره او بس مونږ چې دا کانال وګورو د ملک آبادی ده نو دې لپاره راغلو لیدلو لپاره. استاد محترم نام شما و چه وظیفه؟ نام سید رحمان ده او بس راغلی دی کتلو لپاره. خراغلاست. خیر خوش آمدید شما. اولین بار است که یک پروژه ملی که میلیون ها افغان از این امیدوار هست و سالها هم برای عملی شدن منتظر ماندن. امروز حکومت برحال که این پروژه را عملی می سازد تا آخرین نقطه فاز دوم هم کندنکاری ادامه داره. و چه حسی دارین، چه احساسی دارین که این یک پروژه را که میبینید؟ یار داسې پروژه باندې خو د انسان زړه دومره خوشاله چې د وطن آبادی د پکې د خلکو د غریبو د مالدارانو د پاره د مالونو د پاره د ټولو د پاره یو د آبادی مخه ده او په دې باندې موږ ډیر زیات خوشاله چې د وطن آبادی ده او بس خپل د عوام پکې غریب خلک پکې کار وکړي ځمکې آبادي سي او به هر ځای ته ورسیږي. د اوبو سره خو ټول آبادي د اوبو سره ده. زراعت چې د وطن ټولو نه غټه آبادي د زراعت کې ده او چې زراعت به حل سي نو ملک آباد سي. نو په دې موږ ډیر خوشاله یو او ډیر زړه ته داسې یو محسوسو چې لکه بیخیا د خبره د خوشحالۍ نه بیخیا ډیر زیات خوشحالېږي. او استاد محترم دولت کارش کرد، کانال کند آب آورد، حالا هم فاز دوم هم عنقریب است که تکمیل شود. حالا ما به عنوان اولادی وطن چه کار باید بکنیم؟ این مردم چه کار باید بکنه؟ یگان نیال غرس بکنه و یا هم بر سرسبزی کار بکنه، دهقانیش کمی خوبتر بسازه، چه کار باید بکنه؟ موږ ته خو په کار دا دی چې حکومت خو دومره موږ سره احسان وکړل، ملک د پاره یې دومره یو خدمت وکړل. موږ ته په کار دی چې خپل دهقاني وکړو، پکې خپل زراعت پکې بهرحاله کړو او نو دا سرسبز سو وطن جوړ کړو. په دې کې موږ ته په کار دا دی خدمت وکړو. موږ بس د خبره څومره دهقانان دي هر یو وګړی دهقانیتوب وکړي چې دا ملک آباد سي. دا خلوی پروژه ده 100,000 جریبه ځمکه ده نو دا خو په کار دی چې هر یو انسان کوشش وکړي دې ځای کې ځایونه واخلي، زراعت په هله کړي، دهقاني وکړي چې ملک آباد سي. او په زراعت سره چې آبادي په زراعت سره ده د وطن چې هر شی زراعت خپل وطن نسی د بهر نه راوړلو نه بیغمه سو. دیره منان از صاحب. بسیار زیاد تشکر. شما خوش آمدین. مهمان ما هستین. مزار شریف مهمان ما باشین. ما خیر اوسې الله دې عزت وکړي. دیره مننم. بخیر باشین. ممنون. صاحب از کابل آمده و چه احساس خوبی دارن که برای آبادی وطن همه ما خوش هستیم. چه عالم دینی باشه و چه یک جوانی باشه.